بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مو شوي ملګرو. نن به موږ تاسو ته هغه جملې ښیي چې کومې موږ په خپل کور کې استعمالو. شروعات کوو. What time do you awake؟ ته څه وخت راویښیږي؟ What time do you awake؟ ته څه وخت راویښیږي؟ We set the alarm at 4 o'clock. موږ په 4 بجې الارم جوړ کړی دی. We set the alarm at 4 o'clock. موږ په 4 بجې الارم جوړ کړی دی. Thanks for your invitation. ستا د دعوت شکریہ. Thanks for your invitation. ستا د دعوت شکریہ. Let's go by bus. زه چې په بس کې ځو. موږ یو کس ته وایي زه چې په بس کې ځو، نو په انګلیش کې به ورته وایي لیټس گو بای بس. glad to see you. خوشحاله شوم چې ته مې ولیدي یا چې ته مې سی کړي. glad to see you. خوشحاله شوم چې ته مې سی کړي. nice to see you. خوشحاله شوم چې ته مې سی کړي. glad to see you او nice to see you دا دواړه مونږه استعمالولی شو. خوشحاله شوم چې ته مې سی کړي. Okay, see you next time. ټیک دا بیا به ملاو شو. که موږ یو کس ته وایي چې ټیک دا بیا به ملاو شو. Okay, see you next time. It is very pleasant today. نن ډېر ښایسته موسم دی. It is very pleasant today. نن ډېر ښایسته موسم دی. The sky is overcast. په اسمان وریځې راخورې شوي دي. که په اسمان وریځې راخورې شوي نو په انګلیش کې به موږ وایي the sky is overcast. This is no room in this train. په دې ریل کې لږ ځای هم نشته. که په ریل کې یا په بل ځای کې څه ځای نه وي نو د هغې دپاره به موږ استعمالو no room. He is not in good health. د هغه صحت ډېر خراب دی. که موږ یو کس یادوو چې د هغه صحت ډېر خراب دی نو په انګلیش کې به وایي he is not in good health. This medicine is very bitter. دا ډېره ښه دوی ده. که یو دوی ډېره ښه وي نو په هغې کې به موږ استعمالو very better. Very thanks for your advice. ستا د مشورې ډېره شکریه. که موږ له یو کس مشوره راکړي او بیا ورته موږ ووایو چې ستا د مشورې ډېره شکریه نو په انګلیش کې به وایي very thanks for your advice. I am very grateful to you. زه ستا ډېر شکر ګزار یم. که موږ یو کس ته وایو چې ستا زه ډېر شکر ګزار یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am very grateful to you. It does not matter. دا څه خبره نه ده. It does not matter. دا څه خبره نه ده. Many happy returns of the day. دا ورځ دې بار بار راشي. Many happy returns of the day. دا ورځ دې بار بار راشي. May you live long. خدای دې تاله ډېر عمر درکړي. که موږ یو کس ته وایي چې خدای دې تاله ډېر عمر درکړي نو په انګلیش کې به ورته وایي May you live long. What did this chair cost you؟ دا کرسۍ تا په 100 روپۍ اخیستې ده. که موږ یو کس نه تپوس کوو چې دا کرسۍ تا په څه اخیستې ده. What did this chair cost you؟ ملګرو، دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه جملې وښودلې کومې چې موږ په خپل کور کې او خپلو خپلوانو سره استعمالو. زه امید کوم چې ستاسو به دا کلاسونه خوښیږي. ملګرو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ د انګلیش زده کولو دپاره. ډېره مننه.